یو کراسماتیک شخصیت به یو بریالی شخصیت به او یو باجرأته شخصیت به یاست. موږ باید موضوع ته په کتو، ځای ته په کتو او خپل چاپیریال او محدودیتونو ته په کتو خبرې ولرو. زه خوشحاله کېږم چې د دې په تکل دی چې خپلې نیمګړتیاوې له منځه ویسي. زما تصمیم دا دی چې زه په پوره جرأت، په پوره متانت او په پوره په غیرت سره مونږ خپلې خبرې لرلی سم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده چې ښه وئ، په خیر وئ. په یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې بلې متفاوتې موضوع بحث لرم، خو مخکې له دې چې خپلې موضوع ته ور وګرځم، لومړی له تاسو ټولو څخه په خورا درنښت هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ. نن په دې خبرې کوو چې څنګه موږ باجرأته کېدی شو. ډیر دوستان او ملګري راته مسیجونه کوي، کمنټونه کوي او همیشه رانه غوښتنه کوي چې دوی څنګه وکولی شي چې پر یو مجلس کې، په یوه غونډه کې د سټیج پر سر په خپله کورنۍ کې په ویاړ خبرې وکړي، په جرأت خبرې وکړي او په خپل اطمینان او ډاډ سره خبرې وکړي. معمولا محصلین هم دا غوښتنه لري چې څنګه کولی شي دوی په خپل صنف کې د استاد په وړاندې، د خپلو همزولو په وړاندې خبرې وکړای شي. دوی فکر کوي چې دا جرأت غواړي او دوی دې ته جرأت وایي چې څوک خبرې کولی شي، څوک یو چیرته بحث لرلی شي او څوک یو چیرته په سټیج ښه وینا کولی شي. دا ځینې مهارتونه لري چې زه نن غواړم په همدې ویډیو کې په لنډه توګه خبرې ولرم. مخکې له دې چې تاسو جرأت کوئ او خبرې کوئ او یو ځای ته وځئ، نو تاسې باید چمتوالی ولرئ. څه غواړئ ووایئ، چیرته ځئ، هر چیرته چې ځئ له یو ښه پلان سره لاړ شئ. آیا هلته تاسې د خبرو کولو تابع لرئ؟ آیا غواړئ هغه مجلس کې تاسې خپل نظرونه شریک کړئ؟ تاسې موقع ته په کتو باندې هماغسې غور وکړئ. که چیرته ستاسې شتون هلته ستاسې په خبرو باندې لا اغېزمنولی سو، نو تاسې وار له مخ خبرو ته هم چمتوالی ونیسئ. مجلس ته وګورئ چې څنګه مجلس تیریږي. پام وکړئ چې تاسې باید څه ووایئ هلته. خو دا چې ویډیو مې اوږده نسي او زما بحث تکراري نسي، 5-6 څو موارد ما راټول کړي چې قدم په قدم به بحث پې ولرو، سټپ بای سټپ به خبرې ولرو. او که بیا هم کومه برخه کې تاسې ته سوال و یا ما ونسو کولی چې هغه زه په ښه ډول تاسې ته تشریح کړم، نو هغه ما ته په کمنټ کې ولیکئ چې په راتلونکو ویډیوګانو کې زه بیا ورته پام وکړم. لومړی د جرأت ترلاسه کولو او د جرأت اخیستو لپاره تاسې اړ یاست چې ویره ومنئ. ویره، ډار دا حقیقت دی. که مونږ مرو، که مونږ ژوندي پاتې کیږو، که مونږ هر ډول یو، ویره شته. دا ویره مونږ باید ومنو چې وجود لري. دې ته باید په خپل ذهن کې ځای ورکړو چې ویره شته. خو دا ویره باید پر ما تاثیر ونه لري. دا ویره زما په خبرو باید تاثیر ونه لري. دا ویره باید زما موضوع را نیمګړې نه کړي. کله هم چې کوم ځای ته د خبرو لپاره ځئ یا په روزمره ژوند لرئ، کړنې لرئ، فعالیتونه لرئ، ناستې پاستې لرئ، په ټولنیزو مسایلو کې ګډونتیا لرئ، تاسې وار له مخه اټکل د دې کوئ چې تاسې سره په ذهن کې یو څه موجود وي. ځکه هغه چمتوالی دی، هغه ستاسو ذهن په کار راولي. نه مو پرېږدي چې منفي دا ذهن مو منفي لورو ته سوق کړي. نو په دې خاطر تاسې په یو ځای کې له ټکر کول، په یو ځای کې ویرېدل، په یو ځای کې تیروتل، دا وار له مخه ومنئ. ځکه انسانان یاست او انسانان یو چې موږ له ستونزو سره مخامخ کیږو. موږ تکمیل نه یو چې ووایو چې زه نه تیروځم، زه غلطي نه کوم، زه اشتباه نه لرم، زه چې هر څنګه یم زه مکمل یم. دا اشتباه ده، دا تیروتنه ده. زه باید ومډار سم، زه باید غلط هم سم، زه باید تیر وزم، زه باید کله وارې بې جرأت هم سم.
ځکه مونږ قدم په قدم به ساه اخلو، مونږ به ورځ تر بلې ښه کېږو او یو څه وخت په وروسته مونږ یو ډېر قوي یو څوک یو، ډېر یو تکړه یو څوک به یو، په پوره میړانه به یو چېرته خبرې کوو، خپل نظرونه به په ډېر ښه شکل څرګندوو، څه مو څه یاد کړي د هغې په اړه به په پوره وضاحت خبرې کوو. د مشر، د کشر، د ډېر پوی، د رئیس، د پلار، د نورو مهمو کسانو پروا به بیا نه لرو. مونږ به خپل نظر چې هغه هر څنګه نظر دی دا به مونږ په وار له مخه شریکوو او په اړه به بیا استدلال کوو او په پوره مسؤلیت به هم خبرې کوو. دویم دا تصمیم ولرئ چې تاسې باید باجرأته واوسئ. که غواړئ چې د یوه تعلیم یافته، د یوه پرمختللي او د یوه کامیاب او بریالي شخصیت په توګه په ټولنه کې ظهور ولرئ، شتون ولرئ، تصمیم ولرئ چې تاسې باید باجرأته یاست. تصمیم ولرئ چې تاسې هر چېرته حضور لرئ هلته خپل نظرونه بیان کړئ، هلته خبرې وکړئ، هلته چلنجبل یا په اصطلاح سخته ستونزه تاسې په غاړه واخلئ، مسؤلیت یې ومنئ او په وړاندې یې ودرېږئ. خپل وجود همدغسې تکیه کوئ، وایئ چې دا کار تاسې کولی شئ. که په ټولګي کې، که په دفتر کې، حتی که په کورنۍ کې کوم له کار نه چا سر غړاوه، تاسې ورمخکې سئ ووایئ چې دا کار زه کوم. دا ذهن به تاسو ته لاره درکړي، دا ذهن به تاسو سره کومک وکړي او تاسو ته خدایي یو ډول اطمینان در نصیب کیږي، یو باور در نصیب کیږي چې دا کار ته کولی سئ او ته به یې ښه ډول هم ترسره کړې. کله چې ته له خپل ذهن سره په مشاجره او بحث کې ولوېدې، ځان ته ووایه چې د ټولو مسؤلیتونو، د ټولو کارونو زه خپله مسؤل یم او زما تصمیم دا دی چې زه یو بریالی څوک واوسم. زما تصمیم دا دی چې زه یو چیرته ښه وینا وکړی سم. زما تصمیم دا دی چې زه په پوره جرأت، په پوره متانت او په پوره په غیرت سره مونږ خپلې خبرې لرلی سم. دا سوچ او دا فکر مه کوئ چې ستاسې به په وینا پر وخت ستاسو به په یو مجلس کې رنګ به مو ژیړ سي، وبه لړزېږئ، خبرې به درنه غلطې سي. دا کیږي. ما په لومړیو خبرو کې هم وویل چې دا پرېږده وسي، ته دا اجازه ورکړه، له همدغې صحنې خوند واخله. کله چې تېروتې په واضح ډول ووایه چې والله زه تېروتم او په خپل ځان لا نور هم افتخار وکړه چې ته تېروتلې. که ته تېروتلې، ته بې جرأته سوې، ولړزېدې، دا بده نه ده. دا بده ده چې تا خپل ځان همغه ځای کې وبایله. دا بیا بریالیتوب دی چې ته له خپل لړزېدلي حالت نه یو ښه حالت ته ځې. ته له ستونزو سره مخامخ یې، کیدای شي په لومړۍ وینا کې ته ډېرې ستونزې ولرې، اما دویمه، درېیمه، څلورمه او مخکې ویناو کې، په مخکې مجلسونو کې ګډون، په مخکې پریزنټیشنونو کې ستا شتون، په صنف کې ستا ظهور، راتلونکی ستا، په وظیفه کې ستا شتون، دا به یو کال، 2 کاله وروسته تا داسې یو څوک وښیي چې تا په خپل ځان باندې خواري کړې او بالاخره تا ته یو ښه شخصیت در په نصیب سوی دی او ته یو باجرأته یو څوک یې. دریم، د باجرأته اوسېدو لپاره محدودیتونه ومنئ. محدودیتونه مختلف ډولونه لري. له کورنۍ سره محدودیتونه، په ټولنه کې محدودیتونه، زموږ خپل دروني محدودیتونه، دفتري محدودیتونه، چاپېریالي محدودیتونه، دا ټول محدودیتونه په موږ باندې تاثیر لري. دا ومنئ. فکر مه کوئ چې تاسو ډېر آزاد یاست. فکر مه کوئ چې تاسو هیڅ محدودیت نه منئ او هڅه مه کوئ چې تاسو د خپلو محدودیتونو په وړاندې مقابله وکړئ. په ورورۍ، په ښه خوشحالۍ، په ښه ورین تندي باندې محدودیتونه ومنه او ورسره احتیاط وکړه. که کورنۍ نزاکتونه دي، که د ټولنې نزاکتونه دي، که د ملګرو ترمنځ نزاکتونه دي، ټولو ته خیال وکړئ، ټولو ته پام وکړئ، ځکه هغه په تا باندې تاثیر لري. که خدای مکړه ته دومره د سترګې پرانیستې وي چې ذهن دې پرانیستی وي چې کله په کوم مسایلو غږېږي یو څوک وشرمیږي، لطفاً هیله درنه کوم چې په ځینو هغو مسایلو چې نزاکت دی، چې اخلاق دي، چې څوک پر خبرې نه لري، تاسو هم په پوره جرأت پر خبرې مه کوئ. دا به ستاسې سپکوالی خلکو ته وښیي. دا بیا تاسې باجرأته نه شئ کېدای. ځینې ملګري په ټیک ټاک، په سوشل میډیا کې مونږ ګورو په پوره جرأت باندې په واضح ډول که ووایم په جنسي مسایلو باندې خبرې کوي. دا فرق کوي، هغه محدوده موقع فرق کوي.
په ځینې مسایل په فرضاً په دیني مسایلو په ډېر واضح ډول غږیږي، حتی پر خدای نیوکې کوي. زه دا وایم موږ باید مسایل کټګوري کو، موږ باید زه وایم مسایل باید ډلبندي کو. کومه مسأله په کوم ځای کې په خبرې ولرم، ما ته څوک ناست دي، زما دا اوسنۍ ویډیو څوک ګوري، زه په دې مورد خبرې کوم. موږ باید موضوع ته په کتو، ځای ته په کتو او خپل چاپیریال او محدودیتونو ته په کتو خبرې ولرو. که فرضاً دا وایم که چیرته په دینی مسایلو، په مذهبي مسایلو د علماو د پوهو خلکو ترمنځ خبرې ولرو، خو زموږ ځوابونه به یو څوک راکړلی سي. مګر که موږ په فلسفي، په علمي او منطقي مسایلو باندې بحث لرو او زموږ بحث داسې یو څوک چې هغوی مطالعه نه لري، په مطالعه کمزورې ده، پوه نه دي او د هغوی ترمنځ خبرې کوو او موږ دا وښیو چې زه ولا ډېر پوه یم، دا زموږ اشتباه ده، دا زموږ جرأت نه دی، دا زموږ لویه تېروتنه ده او موږ له یوې مجادلې او مقابلې سره مخامخ کیږو. یو څوک زموږ په وړاندې درېږي، نو فلهذا محدودیتونه باید ومنو. محدودیتونو ته په کتو باید موږ خپل ژوند او خپلې کړنې تنظیم کړو، موږ خپلې ویناوې هماغسې ترتیب کړو. یو کنفرانس ته دعوت کیږئ، په ټولګي کې یو موضوع اخلئ، یو د ملګرو ترمنځ یوې ټولنیزې ناستې ته ځئ، یو څوک بلنه درکوي، تاسې فرصت، چاپیریال او مخاطبینو ته په کتو باندې خپلې خبرې ولرئ. مه ډېر غږېږئ چې خلک درنه خسته سي، مه دومره کم غږېږئ چې خلک ستاسې خبرو ته لیوالی سي، تاسې واوري، او مه چپ کښېنئ چې تاسې خلک فکر وکړي چې تاسې څه زده نه دي. هر څه په خپله محدوده کې کېدای شي داسې ځای کې هم مخ شئ چې هلته په یو موضوع خبرې کېږي، خلک نادرستې خبرې لري، خلک ناسمې خبرې لري او په هغې اړه د هغې موضوع په تړاو معلومات نه لري. ته ور وړاندې سه ووایه چې په مهربانۍ سره که اجازه وي په دغه مورد زه لږ ډېر تجربه او مطالعه لرم، زه به پرې خبرې ولرم. که تاسې دا جرأت وکړه او دا مو ځان ته اجازه ورکړه، نو تاسې رښتیا یو کرازماتیک شخصیت به یې، یو بریالی شخصیت به یې او یو باجرأته شخصیت به یاست. څلورم، د خپله د باجرأته اوسېدو لپاره ستاسو تیر کې کومې لاسته راوړنې لرلې دي، کومه انګیزه درکړل سوې ده، د باجرأتۍ له امله تاسو یو څه ګټلي دي، یو چا تقدیر کړي یاست، دا بار بار په دې ذهن کې راولئ چې ولا هلته زما د خبرو له امله، هلته زما د هڅو له امله، هلته زما د ښه کرکټر او ښه کردار له امله زه تشویق سوم، ما ته یو چا ښه غاړه راکړه، په ورین تندي را سره مخامخ سو. دا تا ته قوت درکوي، دا ستا په خپل ځان باندې باور لوړوي، عزت نفس دې لوړوي، په خپل ځان باندې باور دې دې حد ته رسوي چې ته وکولی سي ورځ تر بلې نور هم په خپل ځان کې قوت راولي، په خپل ځان کې جرأت راولي، او کله هم چې د هر چا په وړاندې خبرې کوې نو ته به ډېر په باجرأته یې. وروسته غواړم په دې بیا هم خبره ولرم چې موږ ولې بې جرأته کیږو، موږ ولې دا ابعاد څه دي چې موږ بې جرأته کیږو. دا ځینې فکټورونه شته، که چیرته مونږ په دې ویډیو کې وخت وو بیا به زه په لنډ ډول په خبره په آخر کې ولرم، خو دا چې سلسله قطع نشي زه غواړم خپلو خبرو ته ادامه ورکړم. پنځم، د باجرأته اوسېدو لپاره خصوصا په افغاني ټولنه کې لږ په نورو هم حساب کوئ. ته په تنها ډول هیڅ هم نشې کولی، نورو ته ضرورت لري، باید ته په خپل ذهن په خپلو پلانونو کې په نورو هم حساب وکړې. یو شمېر دوستان وایي چې زه په نورو تکیه نه لرم، زه په نورو تکیه نه کوم، خلک را سره چل کوي، فریب کوي، کندې ته مې ورغورځوي. دا بحث پر خپل ځای، اما د ژوند او د اصولو په چوکاټ کې ځینې مسایل چې دي هغه ستاسو دوستان ترسره کوي، ځینې مسایل دي چې ستاسو کورنۍ غړي هغه ترسره کوي، نو تاسو په خپلو فعالیتونو کې تاسو نورو دوستانو ته خواخوږو ته ځای ورکړئ او په هغوی حساب وکړئ چې ستاسې په د ژوند په کارونو کې هغوی در سره مرسته کوي. هغوی بابیزه مه بولئ، هغوی ته ارزښت ورکړئ چې تاسې ته ارزښت درکړي، هغوی ته وخت ورکړئ چې تاسې ته وخت درکړي، هغوی سره ښه همغږي ولرئ چې په ستونزو کې لاس درکړي. په هغو مسایلو چې نه پوهېدئ دا مه وایاست چې یو کاذب غرور ولرئ، یو کاذب ادعا در سره موجوده وي چې والا زه په دې ډېر پوهېږم او زه ولې فلاني ته ووایم، زه خو ډېر کم به وګڼلی سم. که ته چیرته له پوهو خلکو سره مخ سي او له داسې یو چا چې هغوی پوه دي، هغوی ښه دي، هغوی د ژوند پر رموز معلومات لري، هغوی دا فکر نه کوي چې ته ګواکې ډېر نه پوهېږي. که فرضاً ما ته څوک مراجعه کوي
او ما سره خبرې کوي د خپلې کمترۍ د خپل ځان نیمګړتیاوې راته ووایي، زه دا به د نه ګڼم چې ولې دی فلانی داسې ده. زه خوشحاله کېږم چې دی د دې په تکل دی چې خپلې نیمګړتیاوې له منځه ویسي. زه خوشحاله کېږم چې دی ماته ووایي چې زه په دغه مسله نه پوهېږم، او زه خپل عادت لرم چې په کومو مسایلو پوه نه شم په واضح ډول یې له یو چا پوښتم، نه شرمېږم، دا فکر نه کوم چې ولې زه دغه ځای ته رسېدلی یم، زه دومره مطالعه لرم، سره له دغه حالته زه بیا یوه پوښتنه له یو چا وکړم. دا ماته عیب او عار نه او شرم نه دی، مګر شرم دا دی چې زه همداسې ناپوه پاتې سم. زه بیا هم وایم چې انډیوالان دې په یو بل په دغه ډول نه خاندي چې ولې فلاني ما نه فلاني پوښتنه ولرله، ولې فلانی په دغه د منځ په دغه حکم نه پوهېږي، ولې فلانی هغه د عاطسې په وخت کې الحمدلله ځواب نسی ویلی. مونږ صحیح د انسانان یو، ډېرې مختلفې ستونزې لرو، اما باور وکړئ زه خوشحاله کېږم چې کله څوک په دغسې یو ډول وینم چې په ډېرو وړو مسایلو کې اخته وي، غواړي ځان په هغې پوه کړي، هغه ملګري زما خوښېږي. شپږم، په خپل ځان د اطمینان او باور ترلاسه کولو لپاره له زیانمنېدو مه ویرېږئ. یو شمېر ملګري له همدې عمله وروسته پاتې، له همدې عمله مجلسونو کې ګډون نه کوي، له همدې عمله پرمختګ نه کوي، له همدې عمله خپله پانګونه نه کوي، له همدې عمله خپل لاس ګټلې پیسې په کار نه اچوي، له همدې عمله یو چېرته د وظیفې لپاره درخواست یا وړاندیز نه ورکوي چې دته به یې تاوان ورسیږي. زه ولې فلاني سره تماس ونیسم، فلانی له ما لوړ دی، فلانی له ما ټیټ دی، هغه زما تربور دی، هغه به ماته یو بل ورځ پیغور راکړي، هغه به ماته داسې وکړي، هغه به ماته هغسې وکړي. له همدې عمله فکر کوو چې دا موږ ته تاوان رسوي. له دې مه ویرېږئ و دوستانو، چې تاسې ته به ګواکې ځینې مسایل ته زیانمن کړئ، ستونزې به در واړئ، خو انسان یې ته تجربه که وګوره، که چا زیان در واړو بیا مه ورځه په مخه، لاره ترې جدا کړه. اما که چا لاس در کړ، ځینو مسایلو په جرأت پې قدم واخلئ، ګام پې واخلئ، پې ودرېږئ، محکم همداسې تاسو ته به نتیجه در معلومه سي او پایله به هم در معلومه سي چې تاسو کوم حالت ته ځئ. ځکه تاسو بیا په خپل ځان واک لرئ، که چېرته په بده لاره تللی، ناسمه لاره تللی، په ستونزو سره مخامخ کېدلی، هغه کار، هغه رابطې او هغه مسایلو کې برخه مه اخلئ. خو که ګټه یې درته وه نو بیا یې ولې ونه کړئ. نو غوښتنه هم همدا ده چې د خپل ځان باجرأت اوسېدلو لپاره تاسو له زیانمنېدو ستونزو سره پیښېدو نه مه ویرېږئ. وروستۍ خبره دا ده چې که غواړئ په رښتینې ډول باجرأت واوسئ نو همیشه د زده کړې په حالت کې اوسئ. تل فکر کوئ چې ورځ تر بلې مهارتونه زده کړئ، ورځ تر بلې نوې خبرې واورئ، له نوو دوستانو سره مخامخ سئ، نوې تجربې ترلاسه کړئ، زده کړه وکړئ، فنون زده کړئ، مهارتونه زده کړئ. اوس د اے آی زمانه ده، په دې زمانه کې ته ضرورت لري چې له حالت سره، له وضعیت سره، له وخت سره اپډیټ سي، معلومات نوي ترلاسه کړي. دا واړه واړه مسایل چې ته غواړې اګنور کړې، هغه په پوره جرأت باندې اګنوروه، غټو مسایلو ته پام وکړه، جرأت پرې ولره. ډېر لوی مسایل چې خلک فکر کوي چې ته نسې زده کولی، هغې ته ور وړاندې سه. دا ستا بریالیتوب تضمینوي، دا ستا باجرأت اوسېده تضمینوي. هر څه مو چې خوښېږي په همغه کې یو څه هڅه وکړئ، تا ته به نتیجه خپله درکړل سي. او یو څه چې تاسې باندې یو څوک مني یا در باندې تپي، هغه ته وخت مه ورکوئ، خپل ذهن سره مخ ته لاړ سئ، مقابله وکئ، مجادله وکئ، هسک ودرېږئ، قوي ودرېږئ، ستونزو سره مخامخ سئ، مات سئ، پورته سئ، بریالي سئ، کامیاب سئ او لومړه سئ، د جهان یو ښه شخصیت سئ. دا ټول تاسې په خپله جوړېدلی سئ. خو که همداسې مړه وئ، تت وی، ناست وی، غلی وی، ډارېدلی، له خپله باجرأته نه کېدلی، بې جرأتۍ ته مخه مو کوله، نو خو بیا خو نه کېږي. فلهذا نو تاسې تل د خپلې روزنې په برخه کې همیشه تکل ولرئ، په ټینګار ولرئ او په پام کې نیسئ چې ورځ تر بلې باید له نوو مسایلو سره مخامخ سئ. دغه نوي مسایل تاسې وخت سره اپډیټوي، که سیاسي موضوعات دي، اقتصادي موضوعات دي، له ټولنې چاپېریال معلومات دي، په خپل مړی ژوندی دی، له هر څه نه معلومات ولرئ، اخذ ولرئ، ځکه دا ستاسې موقف لوړوي. دا تاسې ته یو څوک د دې فرصت درکوي چې تاسې هغه مجلس کې خبرې وکئ، هغه مجلس کې ګډون وکئ او د یو مطمئن کس په توګه در باندې باور کوي. نو ډیره مننه ملګرو چې تر ما سره تر دې ټایمه مل وئ. تر بل وخته پورې یا تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی الله سپارم. ښاد اوسئ.